الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم دهرت صدمة خاولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. قدرمنو زموږ د نن ورځې موضوع ده په هکله باندې د روژې مبارکې د اخرنۍ 10 ورځې. الله رب العزت قرآن عظیم شان کې فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د روژې مبارکې میاشت هغه میاشت ده چې په دې کې الله رب العزت قرآن عظیم شان نازل کړی دی. حضرت واسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائے و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و فرمایل چې کله د روژې مبارکې 24 ورځې تېرې سولې، بیا وروسته د لیلة القدر په شپه باندې الله رب العزت دا قرآن عظیم شان را نازل کړي، یعنی هغه اخرنۍ لسیزې کې نزول د قرآن تقریبا په سر کې 2 رقمه دی. یو د لوح محفوظ څخه و سماء دنیا ته دی، دوهم د سماء دنیا څخه و مځکې ته دی. سماء دنیا دا معنا چې د اخرنۍ اسمان، د لوح محفوظ څخه دا قرآن راغلی و سماء دنیا ته د اخرنی اسمان ته، او علما لیکي چې دا راتګ دفعي و. دفعي دا معنا چې ټوله مکمل نورانی کلام مشتمل پر 114 سورتونو مبارکانو دا مکمل، خو چې کله مځکې ته راتلی تدریجي و، چې زموږ د اصول کتابونه وایي نجم په اصل کې ستورو ته ویل کېږي. نو دا آیاتونه به چې کله نازلېدل د ستورو په څېر باندې بې رڼا په مځکه کې غوړول، نو په دې خاطر باندې نجمن ورته ویل کېږي. نو دا نجمن دا نه وه معلومه چې آیا یو آیات بو، 2 آیات بو، 3 آیات بو، سورت بو، سورتونه بو، دا به نازلېدل. خو چې کله ومځکې ته نازلېدی نزول یې شروع سوی دی د لیلة القدر په شپه باندې، او په 23 کاله کې په سبب په طریقه د ضرورت د اساس نازلېدی. یعنی داسې نه و چې کومه اړتیا نه و نو قرآن عظیم شان به نازلېدی، خو دا د ضرورت په اساس باندې په کامله توګه نازلېدی، یا به اجمالي و، یا به تفصیلي و، یا به اشارتن و، یا به عبارتن و، او یا به عبارت الناس یا به دلالت الناس. خو مکمل قرآن عظیم شان الله رب العزت په 23 کاله کې وکړي چې زموږ علماء کرام لیکي 22 کاله 15 میاشتې 14 ورځې، نو 23 کاله یې ونیول. نو په هغو کې دا فضیلت سو چې په آخرنی 10 ورځو کې دا نازل سو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی وی اوله رحمت، اول 10 ورځې و شپې چې دي دا د رحمت دي، و اوسطه مغفرت، منځنۍ د مغفرت او د بخښ دي، و آخره عتق من النار، اخر چې دي ازادېدل د اور څخه جهنم دي. متفق علیه.
دا حدیث شریف متفق علیه دی. نو په دې خاطر باندې موږ تاسو باید په د اخرنۍ ورځو کې کوشش وکړو چې الله پاک مو د اور آزاد کړي، الله پاک یو برخه راکړي، دنیوي برخه راکړي، اخروي برخه راکړي، او رب متعال ذاته په سپین مخ باندې ورته ورسو. الله پاک په دې مختصر خبر باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.